السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست، ستاسو د ښه صحت خاوندان یاست. یو ملګري مو پوښتنه کړې وه، له دې لپاره ورغواړم چې له خپل فیسبوک ملګري لیست له نورو کسانو څخه پټ کړم. همدارنګه د ټلیفون نمبر مې باید نورو کسانو ته معلوم نه شي. دې لپاره د دې په اړه مو سرچ وکړئ. کوم ټلیفون نمبر چې دی هغه له هر چا لپاره نشي ورکېدلی، خو ملګري کېدای شي د هر چا لپاره ورک شي. د هغه لپاره موږ فیسبوک ته راځو، فیسبوک راخلاصوو. د هغه څخه وروسته فیسبوک منیو ته ننوځو، وروسته سټینګ پرایوسي ته ننوځو، د هغه څخه وروسته اکاونټ ته ځو. وروسته د پرایوسي سټینګ راخلاصوو. که چیرې وګورو د هو کان سی یور فرینډ لیست، که چیرې موږ دلته وګورو دا پبلیک دی، دا راخلاصوو. په دې کې څو آپشنونه شته. ګوره دا زموږ کوم د ملګرو لیست چې دی هغه اوس پبلیک دی. هر د فیسبوک یو یوزر کولی شي یا کوم کس چې فیسبوک کاروي هغه کولی شي چې دا وویني. که زه چیرې غواړم چې دا له ټولو کسانو لپاره چې نه هم زما ملګري وغواړي، نه هم د فیسبوک یو یوزر وغواړي چې زما ملګري وویني، دا د فای د کلف نشانه چې لري اونلی می، یوازې زما لپاره چې زه کولی شم چې دا کسان ووینم، بل دې هیڅوک نه ویني. دا اپشن وکې نو زموږ د فیسبوک ملګري ټول هایډ شوه، هیڅوک نشي کولی چې زما د فیسبوک ملګري وویني. او د هغه څخه وروسته یو دا و چې زما ایمیل ادرس دی یا زما ټلیفون نمبر څوک ونه ویني. خو دا ټلیفون نمبر او ایمیل ادرس کې ځینې خبرې شته. که داسې دې کې 3 اپشنونه دي. اول اپشن چې دی ایوری ون، هر څوک کولی شي د فیسبوک، هر یوزر کولی شي، کوم کسان چې فیسبوک کاروي هر یو کولی شي چې زما فیسبوک ایمیل ادرس او ټلیفون نمبر وویني. که زه غواړم چې یوازې دا زما د فیسبوک د ملګري وویني، دوم اپشن ته راکښته کېږو. او که زه غواړم یوازې کوم کسان چې زما سره په فیسبوک کې اډ دي یوازې د هغه وویني، نو یوازې د 5 اپشن دریم ته فرینډس، یوازې زموږ انډیوالان کولی شي چې دا وویني. مننه.